د ترکیي پولیسو لخوا د افغان کډوالو د شکنجې او وهلو ویډیوګانې. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د بي بي سي یو شمېر لیدونکو له افغان کډوالو سره د ترکیې پر سرحدي لار د دغه هیواد د پولیسو لخوا د تاوتریخوالي ویډیوګانې او انځورونه رالیږلي دي. دغه ویډیوګانې چې بي بي سي فارسي ترلاسه کړي د سرطان د څلورمې دي. په ویډیوګانو کې یوه ډله کسان چې ظاهرا افغان کډوال دي پر بدن یې د شکنجې او وهلو ډبولو نښې ښکاري. دوی په ویډیو کې وایي د ترکیې سرحدي پولیسو لخوا شکنجه شوي دي. په ویډیوګانو کې ویل شوي دي چې ځینې کډوال د سختو ټپونو له امله د تګ توان نه لري. له دغه ویډیوګانو یوه کې ویل کېږي دوه کډوال د شکنجې پایله کې مړه شوي دي او د ترکیې سرحدي پولیسو د هغوی جسدونه د معکوس سرحدي سیمې ته لیږدولي دي. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز ته ویلي په دې برخه کې اسلامي امارات له ترکیې سره په اړیکه کې دي چې زموږ له کډوالو سره انساني چلند وشي، خو څه هم هلته قانوني ستونزې موجودې دي. دغو کډوالو بي بي سي سره اړیکه نیولې او ګڼ عکسونه ویډیوګانې رالیږلي دي. په انځورونو کې یو شمېر ټپي افغان کډوال چې مخونه او سرونه یې په وینو لړلي لیدل کېږي او وایي د ترکیې پولیس ساتونکو ورسره دا ډول چلند کړی دی. د یوې ویډیو رالیږونکي وایي پولیسو کډوال په اوسپنیزو ډنډو وهل او دوی مجبور شول چې قاچاق وړونکو ته پیسې ورکړي چې بیرته یې ایران ته قاچاق کړي. د ترکیې چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بي بي سي فارسي وروستۍ پلټنې ښایي چې د ایران او ترکیې پر پوله ډېری وخت د جنایي ډلو له خوا افغانان شکنجه او تښتول کېږي. خو څه هم د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پوله کې د قاچاقیانو له خوا د افغان کډوالو تښتول او ځورول له ډېره پخوا روان دي. په وروستیو میاشتو کې له افغان کډوالو سره د ترکیې د سرحدي پولیسو د ناوړه چلند په تړاو نور راپورونه ویډیوګانې هم خپرې شوي دي. دا ویډیو یو بل لیږونکی هم وایي چې ترکیې پولیسو د کډوالو ګوتې او پښې ماتې کړي دي او دوی اوس په ایران کې د درملنې په تړاو له ستونزو سره مخ دي، ځکه په وینا یې دولتي روغتونونه یې درملنه نه کوي او په خصوصي روغتیایي مرکزونو کې ډېره لګښت غواړي. له افغان کډوالو سره د ترکیې او ایراني پولیسو ناوړه چلند نوې خبره نه ده. په سرحدي سیمو کې د افغان کډوالو د شکنجې انځورونه او ویډیوګانې څو ځله د خبرونو سرټکي ګرځېدلي دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې له 200,000 تر 300,000 پورې افغان کډوال ژوند کوي. ډېری افغانان په قاچاقي ډول ترکیې ته د اوسېدو او یا هم له هغه ځایه اروپا ته د تلو لپاره ځي. د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور له مخې په 2023 کال اګست د طالبان بیا واکمنېدو ته رسېدو سره له ترکیې د افغان کډوالو ایستلو بهیر هم زیاتوالی راغلی دی. همدا ډول د بخښنې نړیوال سازمان راپور وایي د ښځو او ماشومانو په ګډون پر افغان کډوالو د ایران او ترکیې پوله کې د سرحدي ساتونکو لخوا ډزې شوي دي. په ترکیه کې د کډوالو د حقونو مدافع سازمانونه وایي د ترکیې د کډوالۍ ادارې لخوا تر 90 سلنه زیات د پناه غوښتونلیکونه رد شوي دي.